بسم الله الرحمن الرحیم. د ویاړلې فتحې د زمري 40مې د خپلواکۍ 4مه کلیزه مو مبارک شه. د خپلواکۍ د 4مې کلیزې لمانځنې په درشل کې مو په دې خپرونه کې د اسلامي امارت 4 کلن سیاسي مزل، بهرني سیاست او سیمه ییز تعامل ته لنډه کتنه کړې. آزادی اتلان د خپلواکۍ اتلان ملګرو مهیروي د قربانۍ اتلان د آزادی اتلان د خپلواکۍ اتلان ملګرو مهیروي د قربانۍ اتلان. د یو دولت بهرنی سیاست د کورني سیاست څخه د سرمنشي په اخیستلو له نورو دولتونو، اتحادیو یا سیاسي نهادونو سره د دوه اړخیز یا څو اړخیزو پلیټفارمونو له لارې د تعامل په ترڅ کې خپلو موخو او فعالیتونو ته رسیدل دي. د همدې اصل پر بنسټ اسلامي امارت هڅه کړې چې له ګاونډیو، سیمه ییزو او د نړۍ هیوادونو سره د متوازن او متقابل احترام پر بنسټ اړیکې وساتي، چې دا اړیکې اوس د یو مثبت سیاسي پرمختګ په لور روانې دي. تاسو پکې وروسته د دې اشغال پای ته ورسېدو، یوه برخه د نړۍ څخه مؤثره هم وه. د افغانستان سره د دښمنۍ او د جګړې له امله چې دوی ښکېل وو، د تحریم حالت یې غوره کړ. په دې معنا چې رسمیت پېژندل یې وځنډول او ډیپلوماټیک اړیکې وځنډېدې او سفارتونه د افغانستان لاړ د ځینو هیوادونو په دوحه کې کېناستل، هغه جنبه روابط تامینول او د دوی تمه دا وه چې افغانستان به په سیاسي انزوا کې واچي. خو برعکس د افغانستان ډیپلوماټیکه دستګاه په ښه مهارت سره د دې بحران مدیریت کړ. په دې معنا چې د هیواد د نږدې هیوادونو، همسایه هیوادونو سره د ښه علایق رامنځته کړ چې په ټولو هیوادو کې تقریبا په استثنا د یو هیواد زموږ سفارتونه موجود دي. او بل دا چې د سیمه ییزو هیوادونو سره د دغه تماس اړیکې زیاتې شوې او روابط زیات شول. د اسلامي نړۍ سره خاص د ورورولۍ اړیکې او اعتماد منځته راغی او په نتیجه کې اوس د سیمې د مؤثرو هیوادونو سره موږ ښې اړیکې لرو، لکه مثلا چین ده، لکه روسیه ده. د هغو سره په لوړ حد کې زموږ اړیکې تامین دي، ډیپلوماټیک اړیکې. خو موږ له نورې نړۍ سره هم اړیکې غواړو. د اروپا سره دا اوس په تعامل کې لګیا یو. د امریکا ته هم پیغام بار بار ورکړی چې موږ د دوی سره ډیپلوماټیکې رغنده اړیکې غواړو چې هغه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کړي او د مداخلو په معنا هم نه وي او بلکې مثبتې، مؤثرې او د متعارف اصولو په چوکاټ کې دننه اړیکې. اسلامي امارت د غوڅ او خپلواک سیاسي دریځ د ساتلو ترڅنګ له ډېرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. د اسلامي همکاریو له سازمان څخه نیولې د اندونیزیا، چین، روسیې، مالیزیا، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، اروپایي اتحادیې او نورو ډیپلوماټانو او استازو فعال چارې او لیدنې د هیواد د ډیپلوماټیکي دستګاه په فعالیت او په عموم کې د اسلامي امارت په هراړخیزو اړیکو تامینولو دلالت کوي. که چیرې سړی د اسلامي امارت پالیسي ته نه بلکې زه د افغانستان د ولس پالیسي ورته وویم، سړی ورته وګوري موږ لوړې او ژورې لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، اما داسې فرصتونه هم لرو چې تر اوسه پورې په هغې باندې چې څنګه باید موږ کار کړی وای کار نه دی پیښ شوی. که چیرې موږ تاسې د نړۍ د مختلفو لوریو سره د ښه تعامل او د سمسمکي لور ته د تګ او په هغې طرف باندې د مثبتو ګامونو اخیستلو ته نظر کوو، له دې سره خوا کې متصل باید دې ته نظر وکړو چې د ولس هغه غوښتنې چې مشروع دي او د ولس لپاره ضرورت دی موږ د نورو ولسونو سره سیال کوي، د نورو ولسونو په خوا کې په نړیواله کچه په عزت او په برم باندې ودرېدلی شو، په دې باندې باید چټک کار وشي. او د دې سره په خوا کې چې تر اوسه پورې د نړۍ سره کومه پالیسي شوې، په دې کې دوه شیونه ډېر مهم اغیز لري. یو دا دی چې نړۍ په کوم غیر انساني دریځ چې د افغانستان سره ولاړه وه، که د اسلامي امارت په موقف خوښېدو وه او که به نه وه، دا مسله جدا کوي. د افغان ولس سره چې کوم د ناځوانۍ دریځ غوره کړی وه، هلته ولسونه د هغې ملاتړ بیا نه کوي.
دومه مسأله دا ده چې ځینې داسې شیونه په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ په اجتماعي ژوند کې شته که ته وغواړې که ونه غواړې هغې ته مجبوري غاړه کېږدي. زه فکر کوم چې نړۍ دغه دوو نورو نقطو هم ډېره وځوروله او دې ته یې راوستله چې د افغانستان د ولس د بدې ورځې انزوا ته د بولو او په ناحقه شکل باندې دوی ته د جزا ورکولو او هغه هم د شعارونو په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی نور دې حقیقت رامات کی چې د افغان ولس سره دوی اړیکې ولري او هر څه په خبرو باندې او په داسې شکل باندې حل کړی شي چې هغه هم د نړۍ دپاره او هم د افغان ولس دپاره د سعادت او نیکبختۍ دروازه وي. اسلامي امارت د خپل واکمنۍ په 4 کلنې دوره کې توانېدلی چې په سیاسي ډګر کې د بېلابېلو هیوادونو پر مخ د تعامل دروازې پرانیزي چې یوازې تیر کال کابل د روسیې، بیلاروس، امریکا، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، سعودي عربستان، قطر، مالیزیا، اندونیزیا د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان رئیس او د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د ګڼ شمېر لوړپوړو پلاو کوربتوب وکړي او د 40 هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په جوړولو سره لویو اقتصادي پروژو پلي کولو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست پر رڼا کې وتوانېدو چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره د دوه اړخیز تفاهم او باور رامنځته کولو، د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پراختیا او کچې لوړتیا، د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ ودې او د سیمه ییز اتصال د سترو پروژو د چارو د عملي پیل په برخو کې پرمختګونه ولرو. زموږ تماسونو د سیمې او له سیمې لیرې هیوادونو سره په مسلسل ډول ادامه پیدا کړې او په ګڼو برخو کې همکاري لرو. تیر کال کې موږ په لاندې دریو مشخصو ساحو تمرکز درلود. اوله سیاسي برخه، دویمه د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او دریمه په کونسلي خدماتو او د مامورینو پر ظرفیت لوړولو. موږ په سیاسي برخه کې په لاندې استقامتونو منظمې هڅې درلودې: الف، د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د سطحې لوړول. با، د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه سفرونه او کابل ته د پلاو راتګ. جیم، له ممنوعه او جایزې لستونو څخه د اسلامي امارت او مشرانو د نومونو لرې کول. دال، پر اوسنۍ تګلاره بحث او تمرکز چې په دې کې متحده عربي اماراتو، عمان، ترکیه، قطر، چین، سعودي عربستان او ایران ته د بهرنیو چارو وزیر سفرونه شامل دي. او همدارس د اکو اقتصادي سازمان 14 سرمشریزه کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال محترم ملا برادر اخوند ګډون او استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یو 50 ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر ګډون هم شامل دي. کابل هم تیر یو کال کې د روسیې، بیلاروس، امریکا، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، قطر، سعودي عربستان، مالیزیا، اندونیزیا، همدارنګه د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د لوړپوړو پلاوو کوربه وو. تر کومې اندازې پورې چې دغه سیاست په واقعي ډول باندې متوازن وي، په واقعي ډول باندې اقتصادي وي، په واقعي ډول باندې د بشر پالنې او د بشر د ښېګڼې لپاره جوړ شوی وي، زما په نظر باندې د دې ډول سیاست شاته د الله تبارک وتعالی توفیق او د الله حمایه او د الله ملاتړ وي، دا ډېر مهم دی. ولو که تاسو په لومړي سر کې د ځینو اتهاماتو سره مخامخ شئ، ځینې تورونه در باندې ولګي، اما چې کله ستاسو حقیقي افعال راووزي، واقعي کړنې مو راووزي او د هغې پایله راووزي، بشریت په خپله باندې ستاسې ملاتړ ته یا حتی لږ تر لږه ستاسو موافق کېدلو ته را اړباسي او دا ډېره مهمه ده. تر کومې اندازې پورې چې موږ دغسې سیاست ولرو، زما په نظر باندې به دا کامیاب وي، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ دپاره، او دا د اسلامي امارت دپاره لاسته راوړنه نه بلکې د ټول افغانستان د ولس دپاره لاسته راوړنه ده، او دا د ټول افغانستان ولس د سرلوړۍ لوري ته رهبري کوي. کابل ته د بهرني استازو سفر په لړ کې د 1403 لمریز کال د کب په 10 د امریکایي هیئت لومړی رسمي سفر و چې دې سره د درېمګړي هیواد پرته د کابل او واشنگټن ترمنځ په مستقیمه توګه د تعامل دروازې پرانستل شوې.
د 1404 لمریز کال د وري په شپږمه د امریکا له لوري اسلامي امارت ته د ښه نیت په ښودلو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د اسلامي امارت د دریو مشرانو له سرونو د میلیونونو ډالرو جایزې لرې کړې شوې. د 1404 لمریز کال د وري په 28مه د روسیې سترې محکمې د پریکړې پر اساس اسلامي امارت د خپل هیواد له ممنوعه لیسته وویستو. د 1404 لمریز کال د چنګاښ په لومړی روسیا لومړی هیواد شو چې اسلامي امارت د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژنده. او د 1404 لمریز کال د چنګاښ په 10مه د آلمان هیواد په غوښتنه په بن او برلین کې د اسلامي امارت 2 قنصلي مامورین وروپیژندل شول چې دې کار د نورو اروپایي هیوادونو لیوالتیا هم له ځان سره لرله. د چین متحده عربي امارات او ازبکستان په ادامه تیر کال په روسیې فدراسیون، ترکیه او پاکستان کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو سطحه د سفیرانو کچې ته پورته شوه. همداراز قزاقستان د سفیر د منلو هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته معرفي سي. په تیر کال کې مو 4 نویو هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي لکه جرمني، ناروې، هند او اندونیزیا. په دې برخه کې د روسیې فدراسیون لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یو مهم پرمختګ و. د روسیې فدراسیون لخوا د رسمیت پیژندنې سره زموږ بهرنۍ اړیکې عملاً د تفاهم او ډیپلوماټانو استولو له پړاو څخه د رسمیت پړاو ته پورته شوې. د روسیې فدراسیون له دې پریکړې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا ته لا ښه زمینه برابره شوې. دا ډیر یو مهم او اساسي لوری دی چې کچېرې موږ په دې لوري ته حرکت کوو او د دې لوري په طرف باندې خپل منزل لنډوو، د دې څو ګټې دي. اما په خپله دغه اقتصاد محوره سیاست ویل کېږي څه ته؟ اقتصاد محوره سیاست هغه سیاست ته ویل کېږي چې د هغې مهم طرفونه، مهم ټکي، مهم اړخونه سوداګریز او اقتصادي مسائل تشکیلوي. او دا ځکه ډیر مهم دی چې استخباراتي مسایلو ته ننوتل او د یو چا په حریم باندې تیری ته ننوتل او د یو چا په مقابل کې د تور او تور بریښ کېدلو پالیسي ساتل، دا ټول هغه څه دي چې تا ته موانع ایجادوي. اما په اقتصادي مسایلو کې او په اقتصادي محوره سیاست کې تا ته د هر چا دروازه خلاصيږي، د هر چا اقتصادي کومه وړتیا، کومه غوښتنه، کومه اړتیا چې ده هغه له تا سره همغږي کوي او په هغې کې ستا سره کار کوي. په یوازې دو چې ستا د پروژو، ستا د کار، ستا د اقتصادي فعالیت د درولو کوشش وکړي، هغه کوشش کوي چې ستا په اقتصادي فعالیت کې څه شی دته حاصلیږي هغه ځان ته واخلي، څه شی چې ستا لپاره په ضرورت کې وي او د ده په وس پوره وي ستا سره وکړي تر څو بیرته د ده اقتصادي سیاست محفوظ پاتې شي. دا ډیر مهم دی او د افغانستان لپاره دا ډیر اساسي او یا په اصطلاح هغه د بیطرف افغانانو له طرف نه چې ټاکل کیږي هغوی وایي چې که چیرې افغانستان اقتصادي محوره یا اقتصاد محوره سیاست ولري د ډیرو ناخوالو، د ډیرو خنډونو او د ډیرو استخباراتي لوبونه به په امن کې پاتې کیږي. په هیواد کې د بېساري امنیت ټینګښت هغه څه دي چې په تیرو لسیزو کې افغانان په لټه کې وو. د اسلامي امارت په واکمنېدو له هر ډول فساده، جنایي جرمونو، د نشهیي توکو کرکیلې، قاچاق او کارونې څخه مخنیوی شوی او له ټولو نه مهمه دا چې تر 4 میلیونه په نشهیي توکو روږدو کسان له ټول هیواده راټول او د درملنې په موخه صحي مراکزو ته ورپېژندل شوي دي چې دا د نړۍ په کچه د اسلامي امارت له بېمیخینې اقداماتو ګڼل کیږي. الحمدلله د اسلامي امارت د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په یو فرمان باندې او د وزارت داخلي په قاطع او جدیت سره او ښه مدبرانه پالیسي په اساس الحمدلله چې ټول هیواد کې مخدره توکي صفر ته ورسېدل. څومره چې کمپنیان یو هغه پروسس تولید کمپني و هغه ټول محو سوي دي. الحمدلله چې په هره برخه کې تاسو واخلئ چې امارت توجه کړی دی د یو مسؤل مترحم نظام په صفت معتادینو ته تاسو وګورئ چې څومره معتادین تداوي شو. سوالګرو موضوع وګورئ، تقریبا هغه پروسه چې شروع سوی تر ننه پورې 55,000
تیر ورځ معلومات ورکړل چې ګرد راټول شوي دي په هغه کې 15,000 مستحق و چې امرار معاش کېږي د امارت له طرفه چون یو امارت یو مترحم مشفق نظام دی همدارنګه هغه کوم حرفوي خلک دي هغه بایومټریک شوي دي چې آینده دوی ته دغه چانس نه ورکوي چې دوی سوال ته ورشي او همدارنګه کوشش شوی دی چې د مختلفو وزارتونو په همغږۍ سره دوی دپاره د کار زمینه کار امور اجتماعي ته موږ ډېر کسان معرفي کړي دغه د سوالګر همدارنګه وزارت صحت ته د صحتیابۍ دپاره معتادین ځینې معتاد اطفال و هغه ته وسپارل معارف ته د تعلیم و تربیې په برخه کې ورسره خبرې کړې دي اوله خبره دا ده چې د قدرت جزایر یا هغه ملک الطوایفي چې منځ ته راغلی وه یا جنګ سالاران چې وو هغوی تصفیه سو دا الحمدلله ډېر یو غټ اقدام و او د ژبنی تبعیض له منځه لاړ تاسو ته معلومه وه چې دلته د سیمې پر بنسټ د ژبې پر بنسټ د قوم پر بنسټ تبعیض صورت نیو اوس الحمدلله دغه تبعیض وجود نه لري امنیت رامنځته شوی پاټک سواري ختمه شوې ده د رشوتو د چورو او د فساد مخه نیول شوې ده معتادین تداوي شوي دي او په ښار کې موږ نه ګورو او د تکدۍ یا د سوالګرو هغه څپې او لښکرې چې په کابل په ښار کې وي هغه وجود نه لري نو الحمدلله دا لیست نوره موږ کېدای شي چې موږ حساب کوو خو همدغه خبرې دا دي دا سترې لاسته راوړنې دي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د ستنېدو پریکړه په داسې حال کې وه چې اسلامي امارت واک ته له رسېدو په کور دننه له ډېرو ننګونو سره مخ و خو ویې کولی شول له پاکستان ایران ترکیې او نورو هیوادونو څخه تر 3 میلیونه راستانه شوي هیوادوال له کلونو جلاوطنۍ وروسته په ښه توګه مدیریت او په کور دننه ورته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي همدا قسم په تیر یو کال کې له پاکستان ایران او ترکیې او ځینو نورو هیوادونو څخه شاوخوا 2 میلیونه کډوال په خپله خوښه او اجباري ډول باندې خپل هیواد ته راستانه شوي د تیر کال په جریان کې د هیواد په سطحه باندې په 34 ولایتونو کې تقریبا په راستانه شویو کورنیو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ راستانه شوي کورنۍ تثبیت شوي دي د نمرو د ویشت لپاره چې د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې د عالي کمیسیون له تر چتر لاندې د دایمي میشتېدنې کمیټۍ ته استول شوي دي لیستونه او هغوی الحمدلله د دوی ته د نمرو د توزیع په ورکړه او یا توزیع کولو کې په خپلو فعالیتونو په چارو باندې بوخت دي همدا قسم د وړو کاروبارونو او د سرفنادو جوړولو په ارتباط کې هم 8,000 کورنیو ته له 50,000 افغانیو څخه نیولې تر 220,040 افغانیو پورې نقد مرستې ورکړل شوي دي چې دا هم د نوموړیو کورنیو د معیشت په ارتباط باندې قوي رول ادا کړی دی د مهاجرینو چارو وزارت توانېدلی الحمدلله په تېر یو کال کې 4,21,000 او 4 راستنه شویو او همدا قسم داخلي بېځایه شویو او اړمنو کورنیو ته د 940 میلیونه 314,000 او 804 افغانیو په ارزښت مرستې ویشل شوي دي د اسلامي امارت په واکمنېدو په بهر کې د افغان بندیانو د راخوشي کېدو په لړۍ کې یوازې په تیر کال کې تر 10,000 افغان بندیان له ایران، پاکستان او ترکیې څخه هیواد ته راوستل شول چې دا لړۍ اوس هم روانه ده امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي امت یو له هغو فرایضو څخه دی چې د ټولنې د اصلاح د خیر د خپرولو او د فساد د مخنیوي لپاره د الله له لورې پرې امر شوی د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدو وزارت کړنې چې په ټولنه کې تر ډیره د ناخوالو او فساد د مخنیوي لپاره کړي نشي هیرولی د وزارت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د مهر میراث اجباري نکاح مخنیوي د قومي شخړو حل د سود احتکار ناوړه تجارت مخنیوي او د ټولنیز عدالت رامنځته کېدو په برخه کې د لمس وړ کارونه کړي دي روان 1400 هجري شمسي کال حمل یوري میاشتې په اوږدو کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت لاسته راوړنې امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو د میرمنو د شرعي حقوقو خوندیتوب او ورکړې ته په ژمنتیا روان 1400 هجري شمسي کال حمل میاشتې په اوږدو کې د میرمنو د حقوقو اړوند 9 نوي قضیو ته رسیدنه کړې د یادو ارقامو څخه 21 د اجباري نکاح 19 د میراث 14 د کورنۍ تاوتریخوالي 14 د مهر او 9 په بدو کې د ورکړې پیښې دي چې د محتسبینو له لوري حل او فساد شوي دي همداراز د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو د ټولنیز عدالت ټینګښت ناوړه دودونو مخنیوي او ټولنیز اصلاح په برخه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د درې نوي دښمنیو او قومي شخړو مخه نیولې ده د ترڅنګ د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو د خرافاتو ناوړه دودونو فساد او غیر شرعي کړنو د مخنیوي په برخه کې
د خپلو هڅو په دوام د روان کال حمل میاشتې په اوږدو کې 19 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. بلخوا د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو د یو سالم اقتصادي چاپیریال او په اسلامي ارزښتونو سمبالې راکړې ورکړې رامنځته کولو لپاره په مرکز او ولایتونو کې له سوداګرو سره د نرخونو د کنټرول، احتکار، سود، دوکې، خیانت او تاریخ تیرو توکو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه 21 اصلاحي ناستې ترسره کړي دي. همداراز د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې، منکراتو مخنیوي، عامه پوهاوي لوړېدو او همغږۍ په موخه د امارتي مسؤلینو، قومي مخورو، ځوانانو او دیني عالمانو سره 825 د اصلاحي ناستې ترسره کړي دي. دغه لوی پروژې چې موږ مخکې یادونه وکړه او هغه پروګرامونه چې افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه له لارې او د تجارتي دستګاه همغږۍ او د تنسیق په نتیجه کې لري چې سیمه ییز اقتصادي اتصال منځته راوړي او بې پرې پالیسي ته تطبیق کړي. که دا ثمر ته پرېښودل شي دا امید یم چې په راتلونکو څو کلونو کې به افغانستان یو پرمختللی او ارام هیواد وي. موږ به ټول امکانات لرو او انشاءالله دا زموږ نفوس هم ډېر نفوس نه دی، 40 میلیونه نفوس، دومره لوی اراضي او دومره لوی امکانات هېڅ شی نه، دا په نس موړ وي. خو دا دغه مرحلې ته رسېدل یو تحمل او زغم غواړي، لکه څنګه دا ولس د اشغال په زمانه کې زغم وکړ، د مهاجرتونو په زمانه کې زغم وکړ، شهادتونو زخمونه یې وګاله، زغم یې وکړ. امید لرو چې دغه حالت د عبور حالت ته زغم ولري. انشاءالله اسلامي امارت یو دردېدلي مسؤل جهاد په توګه د خپل خلکو خدمت کوي، مقصد فرصت ورته ورکړل شي او همکاري دوامداره وي. بیا انشاءالله افغانستان په ښه لوري روان دی. اسلامي امارت نن د نړۍ په وړاندې خپل نوی انځور وړاندې کوي، یو داسې انځور چې د جهاد، قربانۍ او استقلال له لمنې راټوکېدلی او د پرمختګ، عقلانیت او تعامل وږمې ترې خپریږي. دا نوی تصویر به د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د باور، هڅې، پانګونې او دوامداره پرمختګ ښه فرصتونه برابر کړي، ځکه دا د شهیدانو سپېڅلې وینې، د ولسونو ژور دردونه او د یو کړېدلي ملت ناتمامه تصویر دی. لسا مبارک مودا اسد سلویشتما منزوبا د نیک مرغه ورځ خوشیو کې همدما منزوبا د نیک مرغه ورځ خوشیو کې همدما